محترم د هر یو سړی د ارمان وي چې زه د خلکو په نظر کې اوچت شمه، خلک ماته د عزت په نظر وګوري او خلک ما سره مینه ولري. نو د هر یو انسان داسې یو سوچ او فکر وي لکه تاسو غواړئ چې د خلکو په نظر کې عقلمن معلوم شمه، د خلکو را سره مینه محبت پیدا شي، د خلکو په نظر کې اوچت شمه. نو د یوې خبرې خیال وساتئ، هغه دا محترمو چې همیشه د صبر او تحمل نه کار اخلي. بعض خلک غصه، نفرت، ظلم او ستم دغه شان جنگ جګړه او فساد د طاقت اصل جوړ غړي، حالانکه دا د ماشومانو ذهن وي. داسې حرکت خو ماشومان کوي، په هر خبره جګړه کوي. که یو انسان تاسو سره بدی وکي نو آیا ته به هم د هغه سره بدی کوي؟ انسان لږ سوچ وکړه، که ته د هغه بدی ته بدی وایي نو آیا ته د خپل بدی له څه نوم ورکې؟ کمال دا نه چې یو انسان تا سره احسان وکي نو ته هم ورسره احسان وکي، بلکې کمال خدا دی چې یو کس تا سره بدی وکي نو ته ورسره احسان وکي، دې ته کمال ویل کېږي. او چې څوک در سره بدی وکي او ته هم د هغه سره بدی کوې نو دا خو کمال نه شو، بیا پتا په هغه کې فرق څه پاتې شو. نو عزتمندو کو غواړئ چې د هر انسان په نظر کې اوچت شبه او هر انسان راته د محبت او د مینې په نظر وګوري، نو په ځان کې یو صبر او تحمل پیدا کړئ، د صبر نه کار واخلئ، ځکه صبر دا د اخلاقو حسن دی. که انسان وایي چې زه اخلاقی شمه نو دی د صبر نه کار واخلي. وما علینا الا